دا ورور شو سوالونه کړي دي. یو کس دی چې د هغه نه مور خفه وه او هغه مړه شوې ده او اوس د ده د کور ډېر بد حالات دي، رزق ډېر تنګ دی او ماشومان بچي دي. د ده لپاره څه کول پکار دي چې حالات یې بدل شي؟ جواب دا داسې حالاتونه دي الله سبحانه وتعالی موږ ساتي چې د یو سړي نه مور پلار خفه او په حقه حال کې دې مړه شي. لکه چې دی د قبره پورې د زنکدنه پورې د ساه وتو پورې به دې ځان ملامته کوي او څه کېږي پکې داسې نه لکه داسې پکې څه نه کېږي چې دا راپاڅي او دی ته معافي وغواړي او هغو ته ووایي چې ورته موږ معاف کړی. او په دې کې یو روایت چې رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو کس مړ کېدو او ملګرو ته کلمه ویله خو کلمه یې نشوه ویلی. هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل، رسول صلی الله علیه وسلم لاړ. رسول صلی الله علیه وسلم مور رښتیا وایي یا رسول الله رښتیا؟ چې رسول صلی الله علیه وسلم دننه ورغی، بوډۍ مور ناسته وه، څه وه بوډۍ، دا ترې خفه وه، مخ یې اړولی و او د زوی په دې خبره رسول صلی الله علیه وسلم ته معافي کوه، نه یې معاف کوه. بیا رسول وایي صحیح ده اور ته به لاړ شي. نه 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 یا رسول الله نه، یعنې خفه شول چې څنګه دې دا ووایي هلته کلمه ووایي نو کلمه ورته نصیب شو. نو دا همه خبره یې د ساتئ چې کله یو سړي د مور پلار خفه وي که نه، الله ورته د مرګ په وخت کې د کلمې د ویلو توفیق نه ورکوي. نو بیا د کومو نه چې په هغه حال کې تلي ما ته پته چې دې ډېر غټ سوچ او فکر به یې د دغه ورور سره چې اوس زه څه وکړم. نو اوس دا کول پکار دي چې د دې ګناه توبه هغه ته الله سبحانه وتعالی طرف ته رجوع وکړي، وجاړي، بار بار الله نه دغه سوال وکړي چې الله ما معاف کړه، دا خطا زمانه شي، دا ګناه زمانه شي. په مخه یعنې دا خپل یو طریقه جوړ کړي چې دعا غواړي دا پکې غواړه او الله مهربانه باچا دی ورکړي بخي. دویمه ده چې دغه مور چې کومه وفات شوې ده او د ملګري نه خفه وه، د هغې په نوم باندې د خیر کارونه وکړه، د هغې په نوم باندې چې ته صدقه جاریه، د هغې په نوم باندې بل څه داسې خیر او ښېګړې کاري نو هغه وکړه. درېیمه ده چې الله سبحانه وتعالی د ټول کورنۍ رجوع کوي چې د کورنۍ حالت ټول خراب دي نو ټول د الله ته رجوع وکړي او عبادات ته نه پرېږدي، لمانځه اهتمام دې کوي، بچو له دیني تعلیم ورکوي، نو انشاءالله په کور کې به برکت راشي. دا ټولو ته نصیحت دی چې مور پلار مه خفه کوئ ځکه چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي. داسې هم کیدی شي چې تا نه لاړ شي، دا غټه خبره ده، او داسې هم کیدی شي چې ته ترې لاړ شي. په داسې حال کې چې تا راضي کړي نه دي او ته مړ شو، دا هم ګوره د سوچ خبره ده. لکه یوازې دا د سوچ نه ده چې مور پلار مړه شي او زما نه خفه وي، دا هم د سوچ خبره چې ته مړ شي او تا راضي کړي نه وي، نو ستا د طرف نه بیا څوک راضي کړي؟ دویم سوال دې ورور دا کړی چې کله مړی وشي او بل انسان د هغه دپاره دعا کوي، لاړ شي دعا کوي تعزیت دپاره، نو په څه طریقه به یې کوي؟ په دې طریقه به یې کوي چې دعا به کوي او لاس به ورسره نه اوچتوي، ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا ثابته دی چې هغه تعزیت له تللی دی. ډېر خلک وفات شوي دي په هغه وخت کې او رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره دعاګانې غوښتي دي، خو په یو ځای کې دا نه ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې لاسونه اوچت کړي وي.